نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. ګلمکۍ د زرمینې کور ته راغلې وه چې هګۍ واخلي. هغې د عابدې څخه شکایت کاوه چې له ډېرو نصیحتونو یې ستړې شوې. زرمینې عابده په حقه وبلله او له ګلمکۍ څخه یې وغوښتل چې خبرې یې پر ځمکه ونه غورځوي. اوس به له لالباز څخه واورو چې شمس ته ولې په غوسه دی. وی مور دی جار شه شمسه زویا. وای مورې څه شوي؟ دا جامې خو دې بیخي د اغوستلو نه دي زویا. ولې ماته نه وایي چې پاکې جامې درکړم؟ خیر دی مورې. داسې نه کېږي زویا چې زه د ژوندی یم او ته د خیرنه جامې ګرځې. شمس همداسې ښه دی، پاکې جامې هغه چاته ورکړه چې ساتلی شي. نه ته صبر. دا دی پاکې جامې. خیر دی مورې. ګریوان ته دې وګوره شمسه، ژبه دې بندېده، سترګو دې لکه چې کار اوس پرېښودو. ولې پلاره په ګریوان مې څه شوي دي؟ نور پې څه وشي؟ وا سړیه ته خو یې لږ پوه که چې په ګریوان یې څه شوي دي؟ خدای دې پوه کړي، دومره نه شي کولی چې لاړې پاکې کړي، ټول ګریوان یې پې لړلی دی. پلاره له کومې ورځې چې ما راباندې واوښته داسې شوم، که نه پخوا خو روغ جوړ وم. ځان راته ګونګیا ګونګیا کوه مه، سمې خبرې وکړه. دا څه خیال خبرې کوې لال بازه؟ هغه غریب په دې کې څه ګرم دی؟ زه د ګرم او ناګرم په کیسه کې نه یم. شمس باید نورې دا نخرې پرېږدي. زما په کور کې زړه وچاودېد. که روغ وای اوس مې خپله میږ څرولې او له انډیوالانو سره مې لوبې کولې. شمس رښتیا وایي لال بازه، په دې خبرو یې زړه مه ماتوه. زړه یې نه ماتومه غوټۍ. چې زړه یې نه ماتوي نو بیا ولې پیغورونه ورکوې؟ پیغورونه نه ورکومه، خو د شمس دې حالت نور ستړی کړی یم. اوس مې خدای زر جوړ کړي مورې چې د پلار له پیغوره خلاص شم. بیخي مې ژوند زړه ټول شوی دی. شمسه زویه د پلار په خبرو دې مه خفه کېږه، ته اوس ډېر ښه شوی یې. ښه وای ولې مې پلار داسې خبرې راته کولې؟ خیر دی زویه، هر څوک ناجوړه کېږي خو بېرته ښه کېږي. خو زه خو نه کېږم مورې. داسې مه وایه زویه، تر قیامته هېڅوک هم داسې ناروغه نه پاتې کېږي. خدای مهربانه دی چې ژر بېرته رک روغ شي. دغسې وخانده زما ښایسته لورکۍ ده، ماشاءالله څنګه ښایسته جلکۍ ده. لالو لالو شلالو. ګلمکۍ لورې په کور کې؟ او عابدې ترورې راځه ستړې مه شې، په خیر راغلې. خواره مه شې لورې، راځه ترورې زما په خوا کې په دې توشکه کښېنه. سمه ده. ترورې داسې ستړې غوندې ښکارې، د کوم لرې ځایه خو به نه وې راغلې؟ نه لورې له خپله کوره راغلم. رښتیا له چا سره غږېدې؟ زما خو بل څوک تر سترګو نه شو. د زینب لور سره وې. ډېر دې ښه کوه لورې. ته راکه دا ګلالۍ لور مې چې له نږدې وګورم. بسم الله. ترورې وایخله. بسم الله. ونامو خدا څومره غټه شوې ده. مه ژاړه بچې مه ژاړه. وی ښه دی چې رایاد شو، تا ته مې شرنګی راوړی. کور دې ودان عابدې ترورې، زینب ما ته راکړه چې ژاړي. ښه دی وایخله. بسم الله. دا شرنګی دې له کومه شو ترورې؟ بله ورځ د ولسوالۍ بازار ته تللی وم، هلته مې سترګې پې ولګېدې، بیا مې یو دانه زینب ته هم واخیسته. هسې د ځان په عذاب کړی ترورې. وګوره زینب لورې، یا ګلې دې څه درته راوړي؟ څومره ښایسته جړنګانه یې راوړې ده. رښتیا ترورې
ودې نه ویل چې د ولسوالۍ په بازار کې دې څه کول؟ چرګانو ته مې لږه دانه اخیسته. زینب بچی خو راباندې تر ټولو ګرانه ده او په ما ډېر حق لري، خو څه وکړم چې له وسې مې ډېر څه نه دي پوره. بیا مې ورته همدا شرنګی واخیست. دا هم ډېر شی دی ترورې. زینب لورې ونیسه شیدې وخوره چې وکې شوې به یې لورې. ښه دی لورې چې زما خبره د بابي څه نه ده ګڼلې. کومه خبره دی ترورې؟ دا چې زینب ته په ناستې شیدې ورکوې او خبرې ورسره کوې. دا څه وایې عابدې ترورې چې ستا ونه منم نو د چا به منم؟ ژوندی اوسې لورې. له کومې ورځې نه مې چې له زینب سره خبرې پیل کړي هغه هم خاندي او هم غږونه باسي. ډېر ښه کوي لورې چې خبرې ورسره ونه کړي هغه هم خبرې نشي زده کولی. او ترورې زه هم د همدې لپاره ورسره خبرې کوم او خندوم یې. هو ګلمکۍ لورې، ګلالۍ ویل چې که د ماشوم سره په نرمه ژبه خبرې وشي او مینه ورکړل شي ډېر ورسره ښه کېږي. بېغمه اوسه ترورې، بیا دې خبره په ځمکه نه غورځوم. دوی خلاصه کړم هېڅ پاکېږي نه. سلام علیکم ما جبینې. وعلیکم السلام. ستړي مې شي ګلالۍ خورې، وبخښه چې لاسونه مې لامدې دي. په خیر راغلې؟ خیر ویسې، هیڅ خبر هم نه ده. ما ویل چې پوښتنه دې وکم څنګه یې ښه یې؟ عبدالقادر او ناظر ښه دي؟ او خدای دې خوشحاله لره. شکر ښه یو. ته خپله څنګه یې؟ کور کې مو کراري ده؟ الله نه راضي یو، تر اوسه خو کراري ده. راځه په دې کټکي یوه شیبه کښېنه چې دمه دې جوړه شي. ستا د زړه لپاره به لږه شیبه تر سره کښېنم چې خفه نه شي. اوس دې خوشحاله کړم چې کښېناستې. په دې مې پوه کړه چې څنګه دې لاره غلطه کړې. ته خو د انځر ګل یې، هر څوک دې لیدای نه شي. که د چا پوښتنه مې کړې او که نه، خو ته مې نه یې راکړې ما جبینې. هغه دې منم، خو دا ډېر وخت مې نه وي لیدلې. ما ویل چې دا ښځه څنګه نشته. ښه ده چې راغلې او ومې لیدې. ته خو پوهېږې چې یو خوا د کلینیک کارونه دي بل د کور، نو ډېره اوزګاره نه یم. رښتیا هم آفرین دې په تا وي چې نه دې د ناروغانو خدمت پرېښی او نه دې د کور کارونه. چې څو مې وس کې وي کوم یې. رښتیا ناظر او عبدالقادر چېرته دي؟ عبدالقادر ویده دی او ناظر خدای خبر چېرته وتی، خبره پرې نه یم. ښه، ما ویل که په کور کې وي چې ویې ګورم. خیرات خو به وي. څنګه دې پوښتنه وکړه لکه چې کار دې ورسره و؟ لږ کار مې و ورسره. وی خدای دې خیر کړي. ناظر خو به بیا څه نه وي کړي؟ له کلینیکه چې راتلم په لار را سره کریم مخ شو. ناظر پسې را روان و چې غچ ترې واخلي، خو ما یې مخه ونیوله او ورته مې ووی چې زه په ناظر پوه کم. وی د څه شي غچ؟ ولې ناظر څه کړي؟ کریم ویل چې تېره ورځ ناظر په لیندۍ باندې په پښه ویشتی. ډېر غوسه و. ویل هر څنګه چې کېږي د دې کار سزا ورکوم. خدای دې ناظر په سمه کینو. زما خو یې نور زارش نه کړه. تا کریم نه پوښتنه ونه کړه چې ناظر ولې ویشتی؟ نوره زه هم پوه نه شوم چې څه کیسه ده، خو هر څنګه چې کېږي ناظر پوی که خورې چې له کریم سره داسې ټوکې نه کوي. هغه بیخي بل رقم انسان دی. اوس دې خیر ویسي چې زما یې ومنله او بیرته کور ته تاو شو. تا سره دې الله ډېر ښه وکړي چې کریم دې آرام کړی. چې ناظر کور ته راشي زه به یې غوږونه خلاص کم. ته بېغمه اوسه. نوم دې څه دی بچیه؟ نوم شمس دی ډاکټر صاحب. ته پرېږده چې شمس خپله خبرې وکړي. ښه شمسه ګله څنګه یې؟ ښه یم ډاکټر صاحب. شمسه په لمن دې د خولې لاړې پاکې که، هله ډاکټر صاحب سره سمې خبرې وکړه. په دې ډول له شام سره خبرې مه کوه وروره. د شام سم خوښه نه ده چې داسې دي وي. سمه ده ډاکټر صاحب، مخ ورته ښه خبره وکړه. ځان دې مه ځوروه شمسه، انشاءالله دا حالت به دې ډېر زر ښه شي. کله به ښه شم ډاکټر صاحب؟ پښو ته مې ډېر ځورېږم، نه پرېدلی شم او نه پرېدلی شم. شمس رښتیا وایي ډاکټر صاحب، مونږ هم دغه حالت ته ډېر ځورېږو. خبر شو چې کلینیک ته بل ډاکټر صاحب راغلی دی
ګلخان داسې یو بل ښه نوم واخیستو، ارواپوه که روانشناس، ویل شمس ورولګوندې ورسره ښه شي. ښه مو وکړل چې راغلی، خدای به خیر کړي. نایلي به نه کوئ، خو تا ډېره غټه تېروتنه کړې وروره. وبخښه چې د نوم پوښتنه مې دې ونه کړه. نوم مې لالباز دی. ولې څه مې کړي دي ډاکټر صاحب؟ تا باید شمس هماغه لومړیو ورځو کې کلینیک ته راوړی وای. زموږ د خلکو ستونزه همدا ده چې ناروغ ښه خراب شوی نه وي، تر هغې د روغتیا غم نه خوري. من خو په میږ الوتی و ډاکټر صاحب. د شمس یو زم نو زخمی شوی، فقط لږ ډار شوی و. نو موږ ویل زه خپله به ښه شي، څه خبرو چې خبره به دې ځای ته رارسي. د مین چاودېدو پیښې شمس ته رواني ضربه رسولې. تاسې باید ورسره نرم چلند وکړئ، زړه یې وساتئ او هڅه وکړئ چې خواشینی درنه نه شي. زه او مور خپله وسه کوو ډاکټر صاحب. د شمس د زړه ساتلو او پام غلطیو لپاره مې ورته یو ویلچر هم واخیستو، خو دا بیا هم ځان ځوروي. داسې د لالباز وروره چې دغه رقم ناروغان له درملنې زیات مینې او مهربانۍ ته اړتیا لري. که سم چلند ورسره وشي نو ډاډه یم چې شمس به ډېر زر بیرته په پښو ودرېږي. ته باید ورسره ډېره ګزاره وکړې. سمه ده ډاکټر صاحب، همدغسې به کوم. کله چې له کوره بهر وځم، هلکان او همزولي راباندې ملنډې وایي. دا مې ډېر ځوروي. ګوره ما درته وایي د هغې د خبرو کیسه کې مه اوسه، پرېږده چې هغې هر څه وایي. پلار دې رښتیا وایي شمسه، هغوی ښه نه کوي، خو ته یم په خبرو ځان مه ځوروه. دا دی ما درته ویل چې بیرته به زر له خیره ښه شې. نه مني چې زه به بیا ښه شم. ټول عمر به همداسې معلول یم او خلک به راباندې ملنډې وایي. نو ته بیا په ژړا شو شمسه؟ خو تکړه هلکې، باید ونه ژاړې. معلولیت نیمګړتیا نه ده. تر هغې چې ښه کېږې کولی شې په ویلچر هم بهر لاړ شې او هم ښوونځي ته لاړ شې. زه مې له درسو سره ډېره مینه لرم. ټولګیوالو او معلم صاحبانو پسې ډېر خفه شوی یم. هر څه به سم شي، خو چې ته حوصله وکړې او ځان ونه ځوروې. لږ درمل ورته لیکم لالبازه، له دې وروسته یې باید وخت پر وخت کلینیک ته راولې. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ګلالۍ د ماجبینې کور ته راغله او هغه خبره کړه چې ناظر کریم په کاڼي ویشته او جنجال ورسره کړی. ماجبینې ژمنه وکړه چې ناظر به پوه کړي څو له کریم سره بیا جنجال ونه کړي. اوس به واورو چې نسیم د کلي شورا ته کوم خبر راوړی. ملا صاحب نسیم ډیره ناوخته نه کړه؟ نه را بشي، خدای دې خیر پېښ کړي. امین. زما هسې ورته اندېښنه ده، زه وایم چې کوم نوی خبر به یې راوړی وي که نه. زه چې فکر کوم تش لاس به نه وي راغلی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلی نسیمه، ستړی مه شې. ته ستړی مه شې سمندر استاذه. راځه کښېنه، د شپې به ستړی شوی یې. ځوانان دي ملا صاحب چې درې شپې سر په سر په ویښه تېره کړي، بیا هم په کیسه کې نه وي. سمندر استاذ رښتیا وایي. وایم د کلي ولس د خیر لپاره خوشحال شپې هم په ویښه تېرولی شمه. یاره خیر وسې نسیمه. جزاک الله. الله جل شانه دې د دې سپین نیت اجر عظیم درکړي. اوس نو دا راته ووایه چې کومه نوې خبره دې راوړې ده که نه؟ و ملا صاحب. نو څه ته ګورې خو ویې وایه که نه؟ سمندر استاذه ګل خان رښتیا درته ویلي، شک یې په ځای و. ښه څنګه؟ تېره شپه چې زه قمبرګل او د سربند کلي ځوان د غونډۍ په لمنه کې په پیره ناست وو، نیمه شپه یو څو نفره راغله
او کیندنې شروع کړې. ښه تاسې ولیدل؟ و په خپلو ګناهګارو سترګو مې ولیدل باداره. څنګه چې د غونډۍ لمنې ته راورسېدل کولنګانو او بیلچو ته یې لاس کړ او کار یې شروع کړو. پېژندلې خو به مو نه وي؟ نه بلا صاحب. څنګه خلک و نسیمه مخونه یې پټ و که لوڅ څېرې پېژندل کېدې که نه؟ یاره څه به درته وایم سمندر استاذه، نږدې موږ نه ورغلي او له لرې د سپوږمۍ په کمزوره رڼا کې څېرې نه ښکارېدې. یعنې ښه په بېغمه زړه یې کار کوه؟ او باداره هېڅ ګمان یې نه کوو چې څوک به راته پټ وي او پیره به کوي. یاره دا خلک خو کاشکې رسوا شوي وای چې درې واړو کلو ته یې ټګي معلومه شوې وای. ما هم همدا کار کوم ملا صاحب. نسیم دومره نازوانه نه ده چې له دغسې خلکو څخه به ډارېږي. خو قمرګل پرې نه ښودمه. نو هغه څنګه پرې نه ښودې؟ زما زړه و چې ورشم او هغه ټول خلک له نږدې نه وګورم، خو قمرګل مې لاس ټینګ ونیو او ویل چې نه به ورځې. ولې؟ ویل چې ته مه ورځه، مونږ په یوازې د کلي سپین ګیري او د شورا غړي خبر کو، نور نو بیا د هغوی کار دی چې څه کوي. دا خو بده خبره نه ده کړې. انشاءالله موږ به مشوره پرې وکړو. هو ښه کار یې کړي. تاسې لږ هم وای په 3 نفرو مو هغوی ټول نیولی نه شو. او دا خبره قمرګله مو کړه. بس خیال یې نسیمه، خدای دې اجر درکړي. خپل کار مو ډېر ښه وکړ. هو نور نو د مشرانو او سپینګیرو کار دی ملا صاحب. اوس به مشران سره کینو او مشوره به وکړو چې څه کولی شو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟ هو راځه. دا د دوا مې راوړله، وی ګوره. ترای که دوا بیخي سمه ده، پام ورسره کوه چې په خپل وخت یې وخوري. ښه نو زه به نور لاړ شم، شمس به کور ته ورسوم. یوه شیبه کښېنه، یو څو خبرې به سره وکړو. خیر خو دی ډاکټر صاحب، له ما سره دې کار دی؟ هو هر څه مې د شمس تر مخ نه شوی درته ویلی، اوس خو هغه هم د باندې دی. ما او تا به لږ سره وغږېږو. څه خبره ده؟ لکه د شمس ناروغي خو به نه وارخطا کېږه مه. ما دا ویل چې د شمس ناروغي رواني ده او لږې ورځې راهیسې پرې اخته شوی چې چاودنه پرې شوې ده. ښه نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟ موږ خو په دغه ناروغیو باندې هېڅ نه پوهېږو. چاره یې اسانه ده، که ښه وضعیت ورسره وشي ډېر زر به روغ شي. خو راته ووایه که نه ډاکټر صاحب. دا دوا وینې په رواني ناروغ باندې دا دومره تاثیر نه کوي لکه څومره چې د خلکو وضعیت او رویه تاثیر پرې کوي. نو څنګه رویه؟ څوک چې په داسې ناروغۍ باندې اخته وي، مور او پلار او د کورنۍ نور غړي ښه په نرمۍ ورسره غږېږي او ټولو خبرو ته یې غوږ نیسي. اوه بالکل داسې خو ده. خو له شمس سره داسې نه دي شوي. ما چې له شمس سره ستا وضعیت ولید پوه شوم چې د شمس ناروغي ولې دومره سخته شوې ده. یعنی ما ښه کار نه دی کړی؟ داسې نه وایم چې تا ښه کار نه دی کړی، خو څوک چې ناروغ وي هرې خبرې ته باید غوږ ونیول شي او ناز یې واخیستل شي. زه مې خپله تېروتنه منم ډاکټر صاحب، خو دا کار مې قصدي نه دی کړی. زه نو څه پوهېدم چې شمس به زمونږ په خوږو خبرو باندې جوړي. زه هم دا نه وایم چې تا قصداً شمس ته غوسه کړې او تیزې خبرې دې ورته کړې دي. ډاکټر صاحب شمس زما یوازینی زوی دی، که مې کله تیزه خبره ورته کړي هغه مې له خواخوږۍ نه ورته کړې ده. زه پوهېږم. ګنې د چا لورېږي ډاکټر صاحب چې خپل اولاد ته د ناروغۍ په وخت کې هم غوسه شي. خو زما هم نور طاقت نه کېدو، ما ویل کاشکې زر جوړ شي. سمه ده، خو له دې وروسته به ډېر پام ورسره کوې. که یې ډېر وځوروې او تیزې خبرې ورته وکړې ناروغي یې نور هم پسې سختېږي. بیخي سمه ده ډاکټر صاحب. هو که یې ناروغي ډېره شي دا هم لرې نه ده چې په خپل سر له کوره ووځي او ځان ورک کړي. سمه ده ډاکټر صاحب، زه به له دې نه وروسته ډېر پام کوم، هېڅ غوسه به ورته نه کوم. ویل شي دغسې کاڼي چې یو څو لورم لاس ته درشي ناظرګله له خیره سره ویشتو به یې ملا ورشنه کړي.
دا بیا دې څه موندلي دي ناظره چې داسې ورته خوشحاله یې؟ نه معجبې ګلې، د ناظر د زړه بلبلې له خیره سره هېڅ مې هم نه دي موندلي. نو بیا دې دا په جب کې څه واچول؟ لرې د له مخې له تا نه باید څه پټومه، دلته مې یو څو قیمتي کاڼي وموندل. که همدا اوس 1000 افغانۍ راکړې دا جیب مې در باندې خرڅوم. جیب دې را باندې مه خرڅوه، یو څو دانې مفت یې راکړه. کاڼي بوټي دې وایم ټول له تا ازار وي، خو تا ته دې ویل شي اوس مې خپل کار ته پرېږده چې بل څوک را باندې خبر نه شي. نو چې خبر شي څه به وشي؟ نور به څه وشي؟ ناظر ګل به ووژني او دا قیمتي کاڼي به ته یوسي. ناظره دروغ مه وایه، ما له څه وخته لیدلی یې چې هسې ګاټه دې په جیب کې اچول. نه تا ته دې ویل شي ګاټې ماټې نشته معجبې ګلې، ناظر خو دومره ساده نه دی چې له خوشو کاڼو به جیبونه ډکوي. زما نه خبره مه پټوه، زه د له ټولې کیسې خبره یم ناظره. له کومې کیسې؟ ما خو هېڅ هم نه دي کړي. ولې تا څه لنده نه ده جوړه کړې؟ لرې د له مخې دا کاڼ هم د همدې لپاره ټولوم. د څه لپاره؟ تا ته دې ویل شي دا مې د مرغۍ د ویشتلو لپاره جوړه کړې ده. مرغۍ مه وایه، ووایه چې کریم پې ولې، زه د له ټولې کیسې خبره یم. نو تا ته له خیره سره چا دا خبره کړې؟ پرون ګلالۍ ستا له لاسه راته شکایت وکړ. څه یې ویلې؟ ویل یې کریم غوښتل چې له ناظره بدل واخلي، خو هغې له دې کاره منې کړی او ورته یې ویلي چې ناظر به پوکي. د ناظر پوهېولو ته له خیره سره حاجت نشته. ناظر د عقل ګوډی دی، نورو ته نصیحتونه کوي. لورې د له مخې د کریمي نوم به هم راته نه اخلي. که پر رڼا ورځ مې ورباندې د اسمان ستوري ونه شمېرل ناظر به نه یم. نو کریم داسې کومه ګناه کړې چې دومره ورته سور او شین کېږي؟ هغه ورځ یې په نه خبره له خیره سره په ویاله کې ډوب کړم، نږدې و چې بلې دنیا ته مې ولیږي. ګوره ناظره کریم څه لیونی نه دی چې په نه خبره در سره لاس او ګریوان شي. تا هم ورته ضرور څه ویلي دي؟ وی زما ساده ګلې معجبین ګلې، لرې د له مخې چې کریم لیونی نه دی، له خیره سره زه درته لیونی ښکارم. لیونی راته نه ښکارې، خو نوره خبره مه غټوه، هسې نه چې لوی جنجال درته جوړ شي. هره خبره دې منم، خو له خیره سره په دې برخه کې به راته نصیحتونه نه کوې. ځای وایي هغه سوځي چې اور پې بلیږي. کریم ته به وایم دا سزا ورکوې چې بیا یاد وي د ناظر خوا ته به کاږم ونه ګوري. ملا صاحب، وا ملا صاحب. ستړی مو شي ډاکټر صاحب، کوم کار دی را سره و؟ ملا صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام، امر خدمت وایه ډاکټر صاحب. ما ویل که لږ وخت ولرې یو څو ضروري خبرې مې در سره کولې. ولې نه، دلته د غږ سم نه اورم. ته راځه چې د جومات په انګړ کې سره خبرې وکړو. ته راځه ډاکټر صاحب، دلته به ودرېږو. ته مهرباني وکړه. اوس ووایه چې زه څه خدمت کولی شم. کور دې ودان ملا صاحب، چې هر وخت زموږ خبرو ته غوږ نیولی دی. نه ډاکټر صاحب، دا زما وظیفه ده چې د کلیوالو ستونزو ته د شریعت په رڼا کې د حل لاره ومومم. رب العزت دې توفیق راکړي چې خلکو ته مې خیر ورسي. تا دې خدای زموږ له سره نه کموي ملا صاحب. همدا ستاسې د ښو اخلاقو برکت دی چې په جومات کې بیخي د پښې کېښودلو ځای نه وي. ښه ډاکټر صاحب، اوس دې خبره وکړه، انشاءالله خیریت خو به وي. ملا صاحب هسې ما ویل چې تاسو خو بې له غم خپلو مقتدیانو ته د خیر ښېګڼې مسایل بیانوئ. هو ولې نه، هره جمعه مخکې تر خطبې ورته همدا خبرې کوم او کله ناکله په نورو ورځو کې هم په ضروري مسایلو غږېږم. کور مو ودان ملا صاحب، خو که چیرې د دې خبرو تر څنګ یوه بله ضروري موضوع ور زیاته کړئ، ثواب به نور هم زیات شي. کومه ضروري موضوع؟ تاسو خو خبرې چې زموږ یو شمېر هېوادوال د جنګونو او ماینونو له وجې ځورېدلي او کړېدلي دي. د چا پښه نشته او د چا لاس، او څوک دومره نشي کولی چې په خپلو پښو لاړ شي. او ډاکټر صاحب لیدلې مې دي، الله جل شانه دې زموږ په ولس خاص رحم وکړي. خو دې نه ویل چې دا خبره دې څنګه یاده کړه؟ دا زموږ یو شمېر کلیوال په معلولیت لرونکو کسانو باندې ملنډې وایي. وا ملا صاحب، دا خو ښه کار نه دی، په انسان ملنډې وهل په خپله ناروا کار دی ډاکټر صاحب. زه هم همدا وایم، ملنډې وهل ښه کار نه دی، خو زموږ خلک په دې خبرو سم نه پوهېږي ملا صاحب. ته رښتیا وایې ډاکټر صاحب، د داسې خلکو پوهول پکار دي. ای خیر اوسې ملا صاحب، کله چې معلولیت لرونکي کسان د خلکو له سپکې رویې سره مخ کېږي
خپل ځانونه ورته په کورنۍ او ټولنه باندې بوج ښکاري او له ژونده یې زړه تورېږي. نو تاسې څه وایي چې کلیوال به څنګه په دې خبرو پوه شي؟ ملا صاحب، کلیوال ستاسې خبرې په غور اوري او مني یې. که چیرې د جمعې د لمانځه نه مخکې یا کوم بل وخت په همدې موضوع څو خبرې وکړئ او خپل مقتدیان په معلولیت لرونکو کسانو د ملنډو وهلو له زیانونو خبر کړئ، ډېره ګټه به وکړي. ولې نه، په دواړو سترګو. دا زما وظیفه ده. ته بې غمه اوسه ډاکټر صاحب. کور مو ودان ملا صاحب. د خدای په امان. الله دې مل شه ډاکټر صاحب. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ماجبین له ناظر څخه وغوښتل چې کریم بیا په ډبره ونولي او جنجال جوړ نه کړي، خو ناظر خبره نه منله. هغه وویل چې کریم ورسره زیاتی کړی او تر هغې به آرام کېنني څو یې چې خپل غچ نه وي اخیستی. له بلې خوا ملا صاحب کلیوالو ته د یوې مهمې موضوع په هکله خبرې کوي. راځئ واورو چې کیسه څه ده. مسلمانانو ورونو خدای مو وبخه. یوه شیبه په خپلو ځایونو کښېنئ چې د یوې مهمې موضوع په اړه در سره خبرې کوم. دا دی کښېنستو ملا صاحب. الله جل شانه دې تاسې ټولو ته اجرونه درکړي. ورونو ډېر وخت مو نه نیسم، یوه ضروري خبره ده چې باید له تاسې سره شریکه کړم، خو الله جل جلاله دې وکړي چې ټول یې هم خپله ومنئ او هم یې نورو ته ورسوئ. سمه ده ملا صاحب، انشاءالله چې همداسې به کوو. خو اوس مو پوه که چې موضوع څه ده، اندېښنه مو شوه. موضوع د معلولیت لرونکو کسانو په اړه ده. هغه ورځ د کلینیک ډاکټر را سره شریکه کړه. هغه رانه وغوښتل چې له تاسې ټولو سره یې شریکه کړم. الله جل جلاله دې ډاکټر صاحب سره هم ښه وکړي او له تا سره هم. ډاکټر څه ویل چې موږ څه وکړو؟ زه خپل هم له معلولیت لرونکو کسانو څخه یم، خبرې مو په ډېر غور اورم. ډاکټر صاحب راته وویل که هر کور کې معلولیت لرونکی کس وي نو د کورنۍ نور غړي باید ورسره په مینه او مهربانۍ چلن وکړي او پر ځان او کورنۍ بوج ونه بولي. دا خو زما د زړه خبره کړې ملا صاحب، باید چې همداسې وشي. یوازې کورنۍ نه، له کوره بهر هم که څوک له معلولیت لرونکي شخص سره مخ کېږي نو باید داسې چلن ورسره وکړي چې هغوی د نیمګړتیا احساس ونه کړي. ملا صاحب، د لالباس کاکا زوی شمس هم د ماین چاودنې پیښې کې معلول شوی. غلی شه امیده، له تا چا پوښتنه نه ده کړې، دلته مشران ناست دي. پرېږده یې جانداده چې امید خپله خبره وکړي. بچیا له شمس سره خو به یامزولي ناسم چلن نه کوي؟ کوي ملا صاحب، د کلي ماشومان پې ملنډې وهي او پې غرونه ورکوي. استغفر الله. الله جل جلاله دې ټولو ته سمه لار وښیي. دا سم کار نه دی. معلولیت لرونکو کسانو ملنډې وهل او د انسانانو زړه ازارول ډېر وبال لري. ملا صاحب، شمس اوس بیخي له کوره نه راوځي، وایي بیا راباندې هلکان ټوکې کوي. شمس ته دې الله روغتیا ورکړي. هر څوک چې په معلولیت لرونکو اشخاصو ملنډې وهي او هغوی ځوروي ښه نه کوي. رب العزت دې موږ او تاسې ته د نیکیو هدایت وکړي. بالکل ملا صاحب، باور وکړه چې معلولیت انسان دومره نه ځوروي لکه د خلکو خبرې او پیغورونه چې ځوروي. پر ما خپله دا حالت تېر شوی او پوهېږم چې څومره درد لري. دا دې په ټولو غاړه خلاصوم چې خپلو بچیانو ته مو نصیحت وکړئ او پوه کړئ چې معلولیت لرونکو اشخاصو ته سپکاوی ونه کړي او له هغوی سره نیک چلند وکړي. کاش چې دا کار وشي ملا صاحب. ډاکټر صاحب راته ویل چې ملنډې او بېځایه خبرې دې ناروغانو ته رواني تکلیف پیدا کوي چې بیا یې جوړېدل ناممکن دي. الله خو دې زموږ له سره مه کموه ملا صاحب، تل د ښو او ضروري موضوعاتو په اړه موږ پوهوي. خدای دې وکړي چې په خبرو مې پوه شوي اوسئ او عملي کړئ. دا ښایسته شلنګانی زما لور ته چا راوړی؟ مکۍ، دا څنګه له ځان سره په خبرو یې؟ ستړی مه شې غفاره، په خیر راغلی.
ځان سره نه وم لګیا، زینب سره لګیا وم. خیر ویسې، څنګه ده زینب لور مې؟ بیخي ښه ده شکر. شرنګي ته ډېره خوشحاله ده. وګوره څنګه ورته خاندي. دا شرنګانې له کومه شو؟ لکه چې چا ورته مبارکي راوړې ده که څنګه؟ مبارکۍ کې چا نه دی راوړی غفاره. ښه نو چې مبارکۍ کې ورته چا نه دی راوړی نو له کومه دی که؟ دا د خدای له عابدې ترور سره ښه وکړي، هغې ورته ولسوالۍ بازار کې اخیستی. ښه نورې کېږده او مه یې شرنګوه. ولې؟ زه ځان ته خو یې نه شرنګوم. زینب یې غږ ته غلې او خوشحاله ده. یو خو مې ټوله ورځ دوکان کې خلکو سره په تا ویلې ما ویلې سر په درد و، اوس دلته راته شرنګوي چې ماغزه مې پرې وخوري. بندې که درته مې وویل غفاره چې زینب ته یې شرنګوم. زینب مه ملامتوه، هغه لا د دې شیانو نه ده. اواز یې همدا تا ته خوند درکوي او خپل ساعت پې تېروي. زه خو څه ماشومه نه یم چې په شرنګي به ساعت تېروم. ستا هسې طبیعت خراب دی، اوس په ما زړه تشوي. ښه به درته دا وي ګلمکۍ چې خوله بنده کړې. یو ځل مې درته وویل چې په سر مې درد دی. ته را سره اوس دلیلونه مه وایه چې زه نه وم بیا یې ورته شرنګوه. نو چې خوله بنده کړم دا زینب به څوک غلی کوي؟ زینب خو غلې پرته ده. دا د شرنګاني غږ ته غلې ده او زه ورته خبرې کوم. خدای نجار شم عابدې ترور ته مې ماسې غوسه راځي چې دا ناولتوب یې راوړی دی چې د کور ارامي یې ورکه کړې. عابدې ترور ته دې ولې غوسه راځي؟ هغې خوارې خو له مینې راوړی چې زینب ورته خوشحاله وي. عابدې ترور بل شی نه و پیدا کړی چې دا غم یې راوړ. ماشومان هم داسې شیانو ته خوشحالېږي غفاره. څو ځلې په همدې شرنګي ژړا بنده شوه. ښه سمه ده، شرنګوه یې ورته او خبرې ورته کوه. زه به بلې کوټې ته لاړ شم. نه پوهېږم چې ته ولې داسې سرچپه یې. عابدې ترور راته وویل چې زینب ته شرنګی شرنګوه او هم ورسره خبرې کوه، کیسې ورته کوه او ناز ورکوه. دومره ماشومې ته چا کیسې نه دي کړي. عابده ترور هسې لګیا ده. هسې نه ده لګیا، ما هم اول کې هم داسې فکر کوه، خو وروسته پوه شوم چې دا خبرې له روغتیایي کارمندانو اورېدلې وې. له روغتیایي کارمندانو یې چېرته اورېدلې وې؟ له ګلالۍ سره کلي ته راغلې وې او د ماشومانو د ساتنې او پالنې په اړه یې ښځو ته خبرو کې هم داسې ویلي وو. لرې د له مخې انتظار خو مې ډېر وکړ، اوس به یې داسې ولم چې په ټول عمر بیا چاته چپه ونه ګوري. وای الله، څوک له خیره سره؟ ګواکې زم خاورې رحیم داده و دې ډار کړم. تا ته دې ویل چې ته داسې یو ناڅاپه له کومه را پیدا شوې؟ دا د چکن ډېر ډارن بني ادم یې ناظره، په رڼا ورځ مو ډار شو. دا بلا د شپې په تیاره کې څنګه ډارېږي؟ تا ته دې ویل چې درنه ډارېدلی نه یم. ما د خپل دښمن ګمان در باندې وکړ. ما ویل چې هغه داسې یو ناڅاپه را نازل شو. کوم دښمن؟ ورکوی لرې د له مخې تا ته یې نه وایم. دا داسې کار نو دغسې خو دې نه پرېږدم ناظره، لینده دې په لاس کې ده او د ونې شاته هم پټ ولاړې. ګواکې یوه خبره خو خامخا شته. یاره خو دا هر چا خپل کار او خپل روزګار. تا ته دې ویل چې ډېرې پوښتنې مه کوه رانه. ناظره له تا نه خو مې د دې خبرې د اورېدو تمه نه وه. دا چې که نو ډېر دې خوابدی کړم. لرې د له مخې خوابدی ولې شوې دا ده نامراده؟ ګوره زه او ته خو پخواني یاران یم. دا ده چې که نو هېڅ خبره مو یو له بله پټه نه ده. ګواکې ته نو ولې له ما نه خبرې پټې؟ وایه به ډېر چالاک یې له خیره سره. او هغه څنګه؟ زما له خولې خبرې کاږې، خو لرې د له مخې ناظر دومره ساده نه دی چې دا خبره به هم درته کوي. ولې راته نه کې؟ ډارېږم چې دا خبره به زما دښمن ته ورسوي. تا ته دې ویلو چې که هغه را باندې خبر شو زما ټول پلان به له خاورو سره خاورې شي. ناظره د رحیم داد نه خوله دومره پردی شوې نه ده چې د خپل پخواني یار خبرې به بل چاته کوي. دا ده چې که نو وایم په ټول عمر به یې رانه څوک وانه وړي. نه یې درته کوم رحیم داده، که زما منې نو زر له دغه ځایه ځان باسه، هسې نه چې ته هم پکې خوږ شي له خیره سره. په خبره دې پوه نه شم ناظره، ولې به خوږېږم؟ ته مې نه وینې چې لینده په لاس ولاړ یم او خپل دښمن ته مې کمین نیولی. تا ته دې ویل چې که د ځان غم در سره وي نو پښې سپکوه
اسینه چې ته ولګېږې. اندېښنه مې شوه ناظره ببر سره، ګواکې زر راته ووایه چې د څه لپاره دلته ولاړې او دا لینده دې ولې په لاس کې نیولې ده؟ لرې د له مخې زه مې له خپل پلانه څوک نه خبروم. ډېر زارۍ مه راته کوه، نه یې درته وایم. دا ده چې که نه نظرګیه خیر دی، دومره خو راته ووایه که نه چې دا دښمن دې څوک دی؟ اوس یې نه درته ښیم. تا ته دې ویل شي هر وخت مو چې سزا ورکړه بیا به په خپله خبر شي چې څوک دی. اوس د خپله لاره وهه. اجازه ده معلم صاحب. اوه په خیر راغلی شمسه، راځه راځه. شور مه کوئ هلکانو، قرار کښېنئ. ښه شو چې راغلی شمسه، د شکر ځای دی چې اوس په خپله مکتب ته راځي. له شمس پرته صنف خالي ښکارېده، موږ هم ورته خوشحالې چې راغی. شمسه له همدې درې ټایره سایکل سره دې هغه د دیوال څنګ ته لاړ شه. ګورئ شاګردانو، په تېرو درسو کې چې شمس غیر حاضر و تاسې ټول به مرسته ورسره کوئ. معلم صاحب رښتیا وایي، زما ډېر درسونه تېر شوي دي. که تاسو مرسته راسره وکړئ زده به مې شي. غم مه کوه شمسه، زه به تېر درسونه دلته هم در سره تکرار کړم او په کلي کې هم. خیر اوسئ امیده. اوهو بېغمه اوسه. اوس خو نو هېڅ اندېښنه نه کوم. آفرین امیده، ته چې دا کار وکې له شمس سره به دې ډېره مرسته کړي. خامخا یې کوم معلم صاحب. وایم آفرین. غلی شئ، ستاسې خبرو ته هېڅ ضرورت نشته. هېڅوک به هم د شمس په اړه څه نه وایي. که مو بل وار داسې خبرې وکړې له ټولو نه خفه کېږم. معلم صاحب رښتیا وایي، شمس غټه پیښه لیدلې ده. موږ باید یو په بل پسې خبرې ونه کړو، دا ښه کار نه دی. د ماین د چاودنې په وخت کې زم د غونډۍ په لمنه کې وم، ډېره بده پیښه وه چې را په یاد یې کړم اوس هم وډار شم. او دا پیښې زر د چا له یاده نه وځي. معلم صاحب رښتیا وایي، زما خو هېڅ نه هېرېږي، کله کله د شپې هم په خوب وینم. ټول ښه غوږ راته ونیسئ شاګردانو، له چاودېدونکو شیانو سره ډېر احتیاط وکړئ. نابلده شیانو ته هېڅ مه ورنږدې کېږئ. معلم صاحب رښتیا وایي. شمسه ته هم تېرو درسو ته هېڅ اندېښنه مه کوه، امتحان ته هم چرت مه خرابوه. هو موږ در سره یو. خیر اوسئ. ګوره، که د کوم درس نه زده کېده یا لږ سخت و، سیخ ما ته راځه، زه به یې در وښیم. سمه ده؟ سمه ده معلم صاحب. هو غم به نه کوې، همصنفیان دې ټول لکه ورونه داسې دي. زه هم در سره یم، هره خبره چې وه ما ته به خامخا وایې. خدای دې خیر درکړي، ته ډېر مهربانه یې معلم صاحب.